د محمد اشرف غني تازه او نوې وینا. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. اشرف غني له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره شفاف میکانیزم ته اړتیا ده. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په لویدیځو سیمو کې د پرونۍ مرګونې زلزلې له کبله د سر او مال اوښتي زیان په هکله خواشیني څرګنده کړې. ښاغلي غني په یوه بیان کې په دې هکله ویلي د زلزلې زیانونو له کبله په هیواد کې دننه او بهر له ټولو افغانانو سره خواخوږي څرګندوي. ښاغلي غني د کرونا وبا پر مهال د افغانانو ترمنځ د ملي او اسلامي همدردۍ، همبستګۍ، علایقو او عقایدو پر بنسټ د ملي تولیدات بېلګې یادونه کړې او په وینا یې له زلزله ځپلو سره د مرستو د تولیدو، ویشل کېدو او حساب ورکولو یوه شفاف میکانیزم ته اړتیا ده. ضروري ده چې د دغسې یو میکانیزم د ژر ایجاد لپاره چې مرستې په شفاف ډول راټولې او وویشلی شي لاسونه سره ورکړو. بلخوا د طالبانو حکومت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ویان مولا جانان سائق له BBC پښتو سره په خبرو کې ویلي نږدې 2000 کورونه هم په دې زلزله کې نړېدلي دي. له سیمې څخه راپورونه وایي چې ژغورونکې ډلې اوس هم د ژوندي پاتې شویو په لټه کې دي، خو چارواکي وایي د ټپي شویو کسانو سره د مرستې لپاره پوره ډاکټران او طبي امکانات نشته.